په اروپا کې د جاسوسانو پټ مرکز ویانا اتریش یو کوچنی هیواد چې د اروپا په زړه کې پروت دی پخوا یوه لویه امپراتوري او د جرمني برخه وه. نن ورځ یو خپلواک او کوچنی هیواد دی. د اتریش په پرتله یې پلازمینه ویانا ډیره مهمه ده. ویانا هغه ښار دی چې که څه هم د لویدیځې اروپا برخه ده او کلتور یې لویدیځ دی، بیا هم د اروپا د مرکز په توګه ګڼل کیږي. کله چې په دې ښار کې وګرځې د هغه ښکلا په زړه پورې تاریخي ودانۍ او خورا لوړ امنیت ته به متوجه شي. له همدې امله ویانا هر کال ډیر سیلانیان راجلبوي. خو دا سیلانیان یوازې هغه خلک نه دي چې په ویانا کې ګرځي راګرځي. نور کسان هم شته چې یو څه شکمن ښکاري او دا کسان د نړۍ جاسوسان دي. ویانا د جاسوسانو نړیوال مرکز په تیرو 13 کلونو کې ویانا او ټول اتریش د نړۍ د جاسوسانو په مرکز بدل شوی دی. یوازې په ویانا کې په اوسط ډول تل په سلګونو جاسوسان شتون لري. یو داسې حالت چې په بل هیڅ ښار کې یې ساری نشته. فکر مه کوئ چې دا جاسوسان یوازې د CIA او موساد په څېر مشهورو سازمانونو غړي دي. ډېری یې د بېلابېلو هیوادونو ډیپلوماتان دي چې د نړیوالو اړیکو پلمه ویانا ته راځي، خو اصلي دنده یې د معلوماتو راټولول دي. ډېر جاسوسان له روسیې، چین څخه راځي چې لویدیځو استخباراتي چارواکو سره اړیکې ټینګې کړي. د روسیې ډیپلوماتانو د تګ راتګ ارقام ښیي چې تل 290 روسي ډیپلوماتان په ویانا هوټلونو کې میشت وي. شنونکي وایي چې له دې ډیپلوماتانو څخه 85 جاسوسي کوي. البته دا خبرې بې طرفه شنونکو نه دي کړي، بلکې د روسیې ضد متخصصینو ویلي. خو داسې اټکل کېږي چې دا ډیپلوماتان د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو FSB لخوا لارښوونه کېږي. د اتریش بېطرفي او جاسوسي نرم قوانین. کله چې وایي ویانا د جاسوسانو مرکز دی، دا په دې معنا نه ده چې ټوله نړۍ د حقیقت څخه خبره ده. پوښتنه دا ده چې ولې اتریش حکومت هیڅ نه کوي او د جاسوسانو مخه نه نیسي؟ د دې پوښتنې ځواب دویمې نړیوالې جګړې ته ورګرځي. په 1945 کال کې کله چې جرمني مات شو او په 4 برخو وویشل شو، اتریش هم په 4 برخو وویشل شو. د جګړې هر ګټونکي یوه برخه اتریش ځان ته واخیسته. د دویمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو مخکې متحدینو د جرمني په ویشلو موافقه کړې وه او په اسانۍ سره د جګړې له پای ته رسیدو وروسته هر هیواد پوهېده چې کومه برخه یې ده او په چټکۍ سره ختیځ او لویدیځ جرمني جوړ شول. خو د اتریش په اړه هیڅ ډول موافقه نه وه شوې. دا په 4 برخو ویشل شوی و، خو بې برخلیکه حالت کې پاتې و. لویدیځو هیوادونو یعنی امریکا، بریتانیا او فرانسه نه غوښتل چې اتریش په 2 برخو وویشي، یعنی ختیځ او لویدیځ. شوروي اتحاد هم خوښ نه و. حتی ستالین ویل چې د اتریش باید بېطرفه پاتې شي ترڅو د ختیځ او لویدیځ ترمنځ یو پل شي. لنډه دا چې د اتریش په اړه د دوی خبرې اترې 10 کاله ونیولې. ستالین مړ شو، خو د دوی لا هم کومې پایلې ته ونه رسېدلې. د هغه له مړینې 2 کاله وروسته، یعنې په 1955 کال کې نیکیتا خروشچیف او لویدیځو هیوادونو موافقه وکړه چې اتریش به بېطرفه پاتې شي. نو نوي اتریشي حکومت داسې قانون تصویب کړ چې اتریش باید بېطرفه وي او دا د دوی په خپله خوښه نه ده. که څه هم اتریش له هر لحاظه لویدیځ دی، خو مجبور دی چې د لویو قدرتونو تر تأثیر لاندې بېطرفه پاتې شي. د مثال په توګه کله چې روسیې په اوکراین برید وکړ، ټول اروپا د روسیې پر ضد شوه، حتی د ختیځې اروپا هیوادونو هم. خو اتریش باید بېطرفه پاتې شوی وای او خپلې اړیکې له روسیې سره نه پرې کولې. د اتریش د نوي حکومت په اساسي قانون کې داسې مادې شتون لري چې اتریش باید په هیڅ صورت له بل پوځ سره متحد نشي. تر دې مهم دا چې هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنکړي چې د هغه په خاوره کې اډې جوړې کړي. یو بل قانون یې دا دی چې اتریش باید له اقتصادي پلوه له بل هیواد سره متحد نشي. خو باید پوه شو چې په 1995 کال کې دا قانون د اتریش څخه لرې شو، یعنی اجازه ورکړل شو چې د اروپایي اتحادیې غړی شي. اوس مهال د اتریش د بېطرفۍ یوازینی قانون چې بدل شوی و همدا اقتصاد اتحاد دی، خو بېطرفۍ لا هم په ټوله معنا شتون لري.
د اتریش نرمي جاسوسي ضد قوانین د اتریش د جاسوسي ضد قوانین څنګه دي؟ څنګه کېږي چې دومره جاسوسان دلته راشي او لاړ شي او هیڅ څوک یې مخه ونه نیسي؟ دا ځکه چې د اتریش جاسوسي ضد قوانین خورا نرم دی. شاید ووایو چې دا په نړۍ کې تر ټولو نرم جاسوسي ضد قوانین دي. د دوی جاسوسي قانون 3 مادې لري. حکومت ته اجازه نشته چې د اتریش له حکومت څخه جاسوسي وکړي. د هیڅ پوځي جاسوس ته باید په اتریش کې د فعالیت اجازه ورنکړل شي، یعنی جاسوسان باید غیر نظامی وي. د هیوادونو جاسوسي سازمانونو ته په اتریش کې د چارواکو درلودلو اجازه نشته. په همدې اسانۍ دوی اجازه نه لري چې خو هیڅ څوک یې هم مخه نسی نیولی. په بل عبارت ویلی سو چې اتریش رښتیا هم بېطرفه دی، ځکه چې حتی بېطرفه هیوادونو لکه سویس هم جاسوسانو ته اجازه نه ورکوي چې هلته په آزاده توګه فعالیت وکړي. خو اتریش دا موضوع ډیره ساده نیولې او اجازه یې ورکړې چې ویانا د نړۍ د جاسوسانو د لوبې ډګر وي. اوس مهال د روسیې جاسوسي فعالیتونه په ویانا کې تر ټولو ډیر په ځانګړې توګه د اوکراین له جګړې وروسته چې ټوله اروپا یې پر ضد شوه او دوی مجبور شو چې خپل جاسوسان په اتریش کې فعال کړي ترڅو نور جلا نشي. باید پوه شئ چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته په ټوله اروپا کې د روسیې نفوذ په شدت سره کم شو. یوازینی ځای چې د اروپا په زړه کې پروت دی او روسیه پکې آزاده ده همدا اتریش دی. له همدې امله روسیه غواړي له اتریش څخه د خپل حالت اعظمي ګټه واخلي. د لویدیځې استخباراتي ټولنې بې باوري هغه هیوادونه چې سره دوستان دي جاسوسان هم په اتریش کې سره دوستان وي او همکاري کوي. د مثال په توګه سربیا او روسیې جاسوسان معمولا هلته یو ځای کار کوي. بیا د دوی مخالف جاسوسان غواړي پوه شي چې دوی څه کوي. همدا د جاسوسي په لنډه توګه دا یو د هالیوډ فلم په څیر دی چې په حقیقت کې بدل شوی. شاید فکر وکړي چې څنګه اتریش لویدیځ او د اروپایي اتحاد برخه ده نو د روسیې سره به ښې اړیکې ونه لري. خو برعکس په لویدیځه اروپا کې د روسیې یوازینی دوست اتریش دی. د مثال په توګه د روسیې حکومت په اتریش کې له 25 میلیارډو ډالرو څخه ډېر ملکیتونه لري او د اتریش بانکونه له 14.5 میلیارډو ډالرو څخه ډېر د روسیې حکومت ته پوروړی دی. له همدې امله د اتریش د همدې بېطرفه حالت له امله لویدیځي جاسوسي سازمانونه لکه M14 او CIA په هیڅ صورت د اتریش له جاسوسي سازمان سره همکاري نه کوي، یعنی پرې باور نه لري، ځکه چې اتریش د قانون له مخې له دوی سره هیڅ تړاو نه لري نو پرې حساب نشي کولای. له همدې امله لویدیځ خبري اژانسونه تل د اتریش جاسوسي سازمان یعنی BVT ته تانې ورکوي او وایي چې فاسد دی او د کریملین لپاره کار کوي. په داسې حال کې چې بېطرفه شنونکي وایي نه دا د هیڅ چا لپاره کار نه کوي بلکې هغه اساسي قانون چې دوی ته لیکل شوی وایي چې بېطرفه اوسئ او دوی هم بېطرفه دي. که غواړئ جاسوسي وکړئ د نورو په کارونو کې پوه شئ یا خبرتیا ورکړئ. اتریش غوره ځای دی. البته دا مو له موږ څخه نه دي اورېدلي